السلام علیکم ستړي مشه ملګرو جوړ تکړه د بلجیم د انټورپن په ښار کې یو او دلته ما مخکې ولیدل چې افغانان خورا زیات دي او مثبتو کارونو هم اخته دي کاروبارونه یې دي دلته یوه کوڅه تقریبا د افغانانو نه ډکه ده چې د دوی کاروبارونه دي رستورانونه دي دوکانونه یې دي او دوی په سیاست کې هم ورګډ شوي دي نن سبا احمد الله زلال یو له هغو کسانو نه دی چې په سیاست کې ګوتې وهي معنا دا چې د دې هیواد په سیاست کې ورګډ دی نو نور به ته خپل راته ووایې زلال صاحب څه ډول سیاست دې غوره کړی دی او څه کوې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلې د بلجیم کې څو انتخاباتونه وسول په تیرو میاشتو کې چې اول پارلماني په جون په میاشت کې د پارلمان لپاره وسو چې په بلجیم کې څو پارلمان دي. بلجیم کې یو فدرال پارلمان دی، یو فلامس پارلمان ته وایي، یو والز پارلمنت، یو برسل پارلمنت. بلجیم کې دوه پارلمان لري. زه چې هم زه فدرال پارلمان ته کاندید وم چې دا فدرال پارلمان د لارې په ټوله بلجیم باندې د فیصله کوي قانونونه چې لکه د مهاجرینو په اړه چې یا د داخلي یا دفاعي دی د دې شانو هغه خبرې لري. زموږ په د سیاست کې چې ورداخل شوم د دې هم د یو هدف مين دغه چې زموږ د افغانانو غږ دی ځکه موږ افغانان دلته دې څوک نه درلودي چې د دې غږ دی ورسي حتی هر هیواد چې دلته خلک دې هغه خپل یو نفر لري چې آیا په پارلمان کې دی یا په ښاروالۍ کې دی. زموږ د خلکو څوک نو دې ماته د فکر واچوي چې باید خپل خلک د یو ځای پر اواز ورسوي زموږ د خلکو یو اواز ورسیږي پر دغه ځای مزل دی چې فایل کوم طبیعي ده چې لکه تا اشاره وکړه چې د افغانانو غږ ورسوي او د افغانانو په ملاتړ دې هم حساب کاوه څومره د ملاتړ در سره ملګری و د افغانانو ولا ما خو حساب ډېر پر کوي خو زموږ افغانان چې شي پر جبري نه کې نه کوي. نو په بلجیم کې دا و چې په پارلماني انتخاباتو کې بعد هر چا خپل رائے استعمال کړی وای چې نه وای کړی 1500 یورو جریمه و. نو په هغه کې لږ ډېر راووتله خو ډېرو چې بیا و ډېر افغانانو په دې کې هم د ډاکټر یو کاغذ ورته واستوي چې څه دا د دې هېواد عمومي قانون دی که تاسو دا ورته وضع کړه چې که را نه شي جریمه دا عمومي قانون دی او په محلي ټاکنو کې بیا هیڅ مشکل نشته کرام نشي. نو په هغه کې مې ولیدله چې په پارلماني انتخاباتو کې رای راکول شوي خو هغه نه راکول شوي څومره چې زموږ افغانان په دې ښار کې اوس موجوده دي. انټورپین ښار کې چې هغه اسناد لري او د دې بلجیم سټیزن لري 11,000 افغانان دي. دا خو نو 11,000 رسمي چې ثبت شوي دي او اسناد لري نو معنا ده چې زه چې خبرېږم ناقانونه هم خورا زیات دي چې نه دي ثبت شوي ډېر دي بیخي ډېر دي. دا خو ما 11,000 هغه درته وویله چې د دې ملک نشنالټي لري رایم فقط هغه څوک ورکوي چې د ملک نشنالټي ولري په پارلماني انتخاباتو کې اما په محلي ټاکنو کې بیا هغه ورکوي چې لکه موږ دلته 15 کلن یا یو کلن اسناد ولري او 15 کاله دلته تېر کړي هغه ورکوي چې او هغه حساب ته کولاړ شي بیا څو زره نور ته رسېږي. او په ټول بلجیم کې به څومره یې شاوخوا افغانان په بلجیم کې د 80,000 څخه 80,000 په شاوخوا کې افغانان شته. په دې کې به د جمهوریت نسکورېدو نه وروسته نه یې شامل دا کسان که دوی هم پکې راځي نه دوی نه پکې راځي دا هغه د مخه سټاتستیکس دی هغه بعد هغه نو کېدای شي بل کال معلوم شي چې څونه نو دا مزل چې تاسو پیل کړ طبیعي ده تاسو ول چې محلي ټاکنو ته هم درېدلي وئ پارلماني ټاکنو ته که نه فدرال پارلمان څنګه شو نتیجه یې څنګه شو؟ نتیجه دا وارې په یوازې بلجیم نه په اروپا کې په ټوله خوا کې د هوا د سیاست دا داسې وه چې رایټ وینګ خواته تلله. دوه رقمه سیاست دی په اروپا کې چې یا لیفت وینګ دی یا رایټ وینګ دی کیڼ اړخي او ښي اړخي بله هغه دلته په بلجیم کې چې څنګه لکه په نور په هالند کې چې ووینئ هالند کې ورته وګورئ په جرمني کې ورته وګورئ په اتریش کې ورته وګورئ ټوله د رایټ وینګ ته ولاړه چې هغه د کډوالو ضد دی د نورو مذهبو ضد دی یعنې فقط یو موږ خپل سپینان خوښ او خپل مذهب خپل کلتور مو خوښ موږ ته بل څوک نه راځي. نو بلجیم کې دغه کار وشو ولاړه اخر نتیجه د چا ډېرې شوې د هغو چې د کډوالو ضد نو څه باید وشي دغه څوک چې کډوال دي لکه افغانان او تاسو یې غواړئ نمایندګي وکړئ په پارلمان کې استازیتوب یې وکړئ دوی ته څه پکار دي بس کیسه خلاصه شوه که نه مبارزې ته دوام ورکړي نه مبارزې ته باید دوام ورکړي کیسه هېڅ وخت نه ده خلاصه سیاست داسې دی دا یو جنګ دی
جنگ دی چې د پای پر وی کوي او دا جنگ پای نه لري کنن لاړی دا روح و د دوی په طرف ته لاړی چې د رایټ په خاطر سو پنځه کاله بعد بیا سیاست بیا انتخابات بیا د زموږ تس افغانان د زموږ تس خپل خلک دي کوشش وکړي چې راسي رای ورکړي زموږ رای نور کوي رای نور کوي وای زه څه به وسه د زما په یو رای به چی شي وسه دا څه فکر کړه 12000 کسان وکي 11000 وکي نو خو 12000 رای سو په 12000 رای بسته صدر اعظم بدلیږي نو ولې د څه شول چې دا کې اړخ په زیات شول یا دا چې د رایو بهیر د دوی خاطر ولاړ دلیل چې و دلیل دغه د څو کله چې کېږي د کرایسیس چې روان دی دلته لکه دا اوس چې مهاجرین یا کډوال ډېر روان دي اروپا ته د خودي د دې ځای خلک په رقم جنې تنګ سوله تنګ په دې سوله چې جرایم ډېر سوله غلاوي ډېر سوله په رقم فسادیان کې او چې نوم ډېر وختي هغه به د بل هیواد سره غلي څوک وو د دې او دلته چې د کم سیاسون دي د رایټ وینګ دا هغه پر دې ډېر ښه سیاسي لوبه وکړه هغه به دغه ویډیو ډیر واخستې زه به تاسو مثال درکوم استریت پلان دی خبر تاسو راغلی اس کنه سره غل د سنټرال سټیشن مخه دی دلته چې د شمنه دی بس شاو په ګلان دي زموږ د افغانان ټول عملیات ذکر شي اما دا به زه په ګارانټي سره د خبرو کوم ورس په پارلمان کې روان یم زه چې کوم وخت مشاور وم په پارلمان کې روان یم نو ډیر سیاسي چې وزیر وو چې رالي ولته کوم ځای مال بلجیمه نه راغلی د کوم ځای مال افغانه یم او په داسې پلان خو مې شی وکي ګرځم ځای مردار کړی دی از ما لپاره یو ډېر شرم خبرو چې ما ته وکړه موږ خلک چې دی دلته چې راسي هم دغه رقم ځان په بیکاری په دغه رقم ځای کې ځان دغه کې چې هغه د خلکو سیاسي لار څخه له ویډیو وکي بری خپل پر ټویټر پر دې نشر کې خلکو ته ښکار کوي چې دا نور رال زموږ د ملک رسنی سي زموږ د کلتور را ختمي جرایم دي کوي د جرمني کې څه مده مخکې ځینې افغانان واستول چې په جرمونو کې کېلو کنه په الوتکه کې طالبانو ته ورسته کابل ته فکر کوي دا ممکن نه چې په بلجیم کې دا کار وشي که دا رقم جرایم دوام ولري ممکن ډېر ممکن چې به کې دا اوس ماته دغه ته چې د حکومت جوړ شي اوس خو دی روان دي چې خبره کې دي چې سره کوم حکومت کې وشي دا کم قانونونه چې زه وینم چې دی او مستر مخته کوي او په دې اړه خبره کوي په دې کې ډېر کې د چې دا نور واسطه نو افغانان څومره په دې کې رول لرلی شي چې دوی مثلا د خپل کیس قوي ثابت کی او داسې کار وکړي چې څوک ورته بیا د انتقاد ګوته ونه نیسي فکر کوي د دوی په لاس کې ده او کنه خبره له پاسه خرابه ده د دې لپاره چې اړخو ته واک رسیدلی دی که غواړي کنه غواړي هغوی به دې په عذابوي کنه دوی کولی شي بدلون راولي دوی هر وخت کولی شي بدلون راولي اول بدلون باید په ځان کې راولي اول بدلون چې شي دی کار وکړه جرایم مه کوه دې ملک ته وایي چې زه تا ته فایده رسوم ستا اقتصاد زه په کار یم که دی هېڅ شی ونه ویني ته وایي اقتصاد زه تا ته پیسې درکوم ته هېڅ ټکس نه راکوې مالیات نه راکوې جرایم ته کوې یو وخت ډېر کیسونه وه چې ما به خپله لیدله راوله په دې کې مجرم څوک دی افغان دی په دې کې مجرم څوک دی افغان دی چې هغه داسې کیسونه چې زه شرمېږم چې ووایم درسره نو دلیل چې دی ولې افغانان دا کار کوي مشکل څه کې دی په دې کې مشکل زه دغه وینم زموږ افغانان چې راسي څه فکر کوي د اروپا دا نه په خبره هغه چې راسي بس ازادي ده اما ازادي په کومه معنا ازادي ده ازادي باید بلکې داسې چې ازادي ده نو ازادي درکړي چې خپل ځان ته فکر وکړه خپل فامیل ته فکر وکړه خپل دین اسلام چې دی هغه ته فکر وکړه تر هغه ته باید یو داسې امباسډر یې خپل د وطن یې خپل د مذهب یې د هغه امباسډر ته باید دغه رقم ځان ښکاره کړي چې دوی په تا باندې ونه نیسي چې دغه خلک چې د مذهبي ازادۍ په برخه کې څومره امکانات لري افغانان مثلا څه محدودیتونه خو نه په دوی باندې چې خپل دیني او مذهبي مراسم په ځای نه هیڅ په دې کې پابندي نشته زه خپل اول د افغانانو مسجد چې دلته خښتې سوال شوې ده زموږ ملګری دی جاوید احمدزی زما پلار زه په هغه کې خپل نه د مسجد معاون یم دغه موږ خپل جوړ کړی دی د لیر د اندرسترات کې دی د لیر موږ جوړ کړی هیڅ پابندي نشته خپل مذهب خپل دین کوي
خو هغه رقم یې مه کړو چې ته راسې موږ ته پر موږ یې نور جبري کوې چې ته به زما دین راسره کوې. او د افغانانو د زده کړې لپاره ځکه زما خو تر اوسه پورې کاروبارونه ولیدل افغانان دوکانونه چلوي اخوا دېخوا زه داسې پوهنتون ته ورنغلم چې افغانان وګورم نو کېدای شي دا کار وکړم خو د اوس لپاره تاسو راته ووایئ د زده کړو په برخه کې د مسلک د زده کولو په برخه کې د افغانانو امکانات څومره دي او څومره لېوالتیا لري هر څومره شته امکانات دلته بیخي ډېر دي که غواړې په درسو کې بلجیم په دې موږ ورته وایو ټاپ 10 هېوادونو کې راځي د زده کړو لپاره که څوک وغواړي چې درس ووایي ویلی شي هر څه امکانات شته د حکومت هر څه امکانات او ته چې درس وایې مثلا پوهنتون وایې ته باید پیسې ورکړې که نه فرق کوي د دې ملک باشنده یې که نه دلته د اسناد شته که نه شته که د دې ملک سړی یې هغه مفت درس وایي ما خپله چې درس ویلی ما به د کاله 115 یورو ورکولې پوهنتون ته نو معنا ده چې دا خو ښه امکانات دي د افغانانو لپاره خصوصا هغه څوک چې اسناد لري که نه ځکه په لندن کې په کال کې مثلا زما بچیان چې درس یې ویلي په کال کې 10,000 پاونډه چې دې نه جوړېږي داسې 14,000 یورو جوړېږي چې په کال کې ته باید ورکړې او که پاسپورټ ولرې او که ویې نه لرې دا به ورکړې خو دلته تا ویل چې پاسپورټ چې ولرې مفت دی درته وړیا دی مفت دی زه خپله 2 ډګري لرم یو په برق کې لرم او یوه ډګري چې ده په اقتصاد کې لرم دواړې مې مفتې ویلې دي ستړي مه شي به وکړه بیا به نو تاسو ویل چې د افغانانو لپاره د زده کړو امکانات ډېر دي نو څومره دوی لېوالتیا لري چې زده کړې وکړي خصوصا لوړې زده کړې وکړي زه چې کوم وخت په پوهنتون کې ومه یعنې زموږ دا صنف چې و اډیټوریم و 120 نفره وو فقط 2 یا 3 افغانان یې پکښې نو د دې څه معلومېږي چې زموږ لېوالتیا یا شوق نور سره لري حتی باید ویې لري ولې هغه امکانات ورته شته ورته پیدا کړي دي موت دي باید استفاده ځینې وکړي چې لوړې زده کړې وکړي ولاړ شي څومره افغانان په ټولنه کې ورګډ شوي دي که نه دوی چې ورته انټیګریشن وایي دوی پالیسي دا هم ده که نه ځکه اکثره وخت کې خلک چې داسې لارو ته مخه کوي چې هغه د هېواد د دې هېواد د ګټو سره په تضاد کې واقع شي دوی بیا ځکه غواړي چې خلک په ټولنه کې ورګډ کړي څومره افغانان دې ته لېوالتیا لري او ورګډ شوي دي افغانان کوښښ کوي چې ورګډ شي خو بعضې داسې هم شته چې هېڅ نه غواړي ورګډ شي دا داسې دی دا 50-50% 50 غواړي ورګډ شي 50 نه غواړي ورګډ شي او دوی څومره مني دا ټولنه یې څومره مني اصلي وګړي که نه بلجیمیان څومره دوی ما مني چې زه ورګډ شم خوشحاله دي ما ته که نه خود خوشحاله دي چې ته ورګډ شې چې د دوی سره په دغه کې شې زه چې ما چې خپل کوښښ مې وکړی اما په وزارت مالیه کې هم وظیفه راکړله په سیاست کې هم ورګډ کړم په نورو ارګانونو کې هم ورګډ کړم دوی وایي ته لېوالتیا ښکاره کړه نو زه کار رامخته کوم اخري پوښتنه ستا غوندې کسانو چې دلته د بلجیم پارلمان ته درېږئ او غواړئ چې مبارزه مو لکه تاسو ویل دوام لري افغانستان ته مو څه ګټه رسېږي افغانستان ته چې دا وطن ورسره جوړوی سو هغه رقم خپل وطن هم جوړوی سو چې خپل وطن مو په ارام وي چې خپل وطن مو ښه خو څه د هلته بیا کار وکړو هغه وطن جوړوو هغه وطن هم زموږ په رقم ځوانانو ته ستاسو په رقم هر یو ته ضرورت لري چې راسي جوړ یې کړي دا اوس هم زما د هغه کوښښ وي چې زه خپل وطن ته یو ګټه ورسوم مننه جلال صاحب احمدالله جلال د بلجیم فدرالي پارلمان ته ولاړ کاندید او په دې هیله چې کامیاب شي په راتلونکي کې او افغانان د ده په څېر نور هم زیات وځلیږي روغ اوسئ یو ځل مننه